السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې چې ملګرو چې جوړ او روغ یاست. زه اختر جان مو یو ځل بیا د یاران ټکنالوژي یوټیوب چینل له طرفه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. خدای دې چې جوړ او روغ یاست ملګرو. نن مې داسې طریقه درښیم چې ډېره خوندوره طریقه ده، تاسو ته به هم خوند درکړي. نو ملګرو څنګه کولی شو چې خپل فیسبوک اکاونټونه بغیر د نمبره جوړ کړو، نو دا ټریک به تاسو ته هم نن درښیم او همدارنګه په هغه جمیل باندې یوټیوب چینل جوړول او همدارنګه نور تاسو د هغه جمیل څخه ډېر کارونه اخیستلی شئ، پلی سټور اکاونټ باندې جوړولی شئ. خو زه تاسو ته راځم، لومړی به موږ یو د جمیل اکاونټ جوړوو چې څنګه کولی شو د جمیل اکاونټ جوړ کړو او په هغه باندې بیا د یوه د فیسبوک آیډي جوړ کړو. یعنې له دې مخکې به زموږ سره نمبر نه غواړي فیسبوک. نو راځئ لومړی به زه تاسو ته پیل کړم. لومړی خو تاسو راسئ، زما سره دغه جمیل دی، نو زه پر دې کلیک وکړم. په پلی سټور کې هم جوړېږي دلته، خو زه لومړی په دا جمیل کلیک کوم او بیا په دغه ځای باندې کلیک کوم او بیا به تاسو اډ انادر اکاونټ باندې کلیک وکړئ. نو دا به تاسو ګوګل انتخاب کړئ او دا به هم څه سره وګرځېږي او تاسو ته به اپشن درکړي. نو دا زه هم زما د موبایل کوډ ورکوم. تاسو یې ګورئ ملګرو، ډېره خوندوره طریقه ده، ستاسو د نمبر مشکل به هم نه وي. نو زه به هم دلته کریټ اکاونټ، یعنې زه یو غواړم چې یو اکاونټ جوړ کړم. صحیح شو ملګرو؟ نو زه به دغه ځای ووهم. نو زه هم دا دی دغه ځای وم. دلته وایي ملګرو، وایي تاسو یې د خپل ځان دپاره جوړوئ او که یې د ماشین دپاره جوړوئ. نه، زه خپل د ځان دپاره جوړوم، نو دغه اول انتخابوم. دلته به ملګرو زه ورکوم د مثال په طور باندې جاوید. صحیح شو؟ مثال جاوید که هر رقم خیر، هغه سپیلینګ بیا سم کړو ملګرو، جاوید مې کوي او دلته به هم ورته ولیکم پټان. نو جاوید پټان د دې نوم شو او همدارنګه دلته به تاسو یو تاریخ ورکړئ. صحیح شو؟ تاسو چې هر خدای دلته د ستاسو په یاد وي هغه تاریخ به ورکوئ په کوم تاریخ چې تاسو پیدا سوي یاست. یعنې خپل عمر ته حساب وکړئ، له دغه تاریخ څخه یې منفي کړئ، دا بیا ستاسو تاریخ دلته ور واچوئ. همداسې نه چې تاسو د اوس تاریخ ور اچوئ، دا بیا نه منل کېږي او اکاونټ نه جوړېږي. نو دلته به تاسو یوزر نیم داخل کړئ. زه ورته لیکم چې جاوید افغان، نه ملګرو په بخښنې سره جاوید پټان. نو زه به اوس وګورم چې د پټان @gmail.com باندې جوړېږي که نه. نو دلته یې هم بیا نه دی جوړ کړی، جاوید پټان 1500 به ورکړو ملګرو @gmail.com. وایي نسته په دې نامه باندې. نو دلته وایي دغه چې دی وایلیبل دی. صحیح شو ملګرو؟ دلته به تاسو ته یو اپشنان درکړي. نو دغه جی پی دغه حساب خو خیر ملګرو موږ زه انتخابوم او ورسره کلیک کوم. صحیح شو؟ دلته به پاسورډ ورکړي. وایي 8 توري پاسورډ ورکړي، 8 توري. صحیح شو ملګرو؟ 8 توري به پاسورډ وي، خو لیکن 9 به پاسورډ وي، یو به یا داسې سمبول غوندې شی وي، هغه که هر شی وي. صحیح شو؟ چې هر شی تاسو ورکوئ. نو ملګرو زه اوس ورته ګورم 1 2 3 4 1 2 3، نو بل هم داسې یو ای ورکوم. صحیح شو؟ او دلته به هم بیا ووهم 1 2 3 4 1 2 3 او دلته هم ای ورکوم په اخر کې. نو ملګرو دا په پاس دا دی دا اکاونټ جوړ شو. نو ملګرو اوس تاسو ته د فیسبوک جوړولو طریقه په ډېره اسانۍ سره درښیم. تاسو ویډیو تر پایه وګورئ، ویډیو سکیپ کوئ مه، هسې نه چې بیا مو سر نه وي په خلاصوي. نو دا د ملګرو اکاونټ جوړ شو. زه به زما فیسبوک اکاونټ فیسبوک پیج خلاص کړم او همدلته به لوګو راوټ کړم. صحیح شو ملګرو؟ تاسو به خپل د فیسبوک لوګو آوټ کړئ او په فیسبوک باندې به هم دلته لاګین انادر اکاونټ باندې کلیک وکړئ او بیا به هم دلته پر کریټ نیو اکاونټ باندې کلیک وکړئ. دا به نیکسټ کړئ.
دلته به زه په هغه نامه یې جوړوم جاوید پټان او همدغسې ورکوم. ګورئ اتومات خپله جاوید پټان رالیسیس. هغه که تاسو هر نوم ورکړی وي نو هغه نوم راځي. صحیح شو ملګرو. نو زه به هم اوکې کړم او دلته هم وایي وات از یور برډ، ستا د پیدایښت ورځ کومه یوه ده. زه به هم دلته یو 1999 مثال په طور ورته انتخاب کړم او دلته به هم 11 هو اوله ورته انتخاب کړم او اوکې به کړم او دلته به هم میل انتخاب کړم او هم بیا به اوکې کړم. دغه ځای چې راغلی ملګرو دا ډېر ضروري دی. دا ستاسو پام نمبر ځای به نه ورکوئ، تاسو به سمپل دغه ځای باندې کلیک کوئ ساین اپ آف ایمیل وید ایمیل. نو چې کله تاسو هم دلته کلیک وکئ ملګرو په دغه ځای باندې صحیح شو. په دغه ځای لاندې به تاسو کلیک وکئ. دلته به تاسو ته وایي تاسو پر کوم اکاونټ جوړوئ. نو دا چې د یاران ټکنالوژي نو زه دا چې زما یوټیوب چینل دی نه زه پر دې نه غواړم، زه پر دغه اکاونټ غواړم دا کوم چې دا اوس ما جوړ کړي. دلته وایي تاسو یو پاسورډ مقرر کړئ. زه ورته لیکم چې 1 2 3 QWE او بیا ساین اپ هم کریټینګ نیو اکاونټ. دا وایي ستاسو پاسورډ چې دی اوږد دی. نو زه به تاسو ته یو داسې پاسورډ در وښیم 00 به هم ورکو بیا به A ورکو چې څه وایي. ملګرو دغه اکاونټ جوړ شو په ډېرې اساني سره، ډېره خوندوره طریقه ده ملګرو. تاسو یې اوس ګورئ ستاسو اکاونټ ملګرو دغه دی اکاونټ جوړ شو. اتومات ډول اکاونټ جوړ شو. نو که غواړئ چې عکسونه ور پورته کړئ تاسو به پر دا درې ټاکې باندې کلیک وکړئ او همدلته به خپل عکسونه هر څه منظم ښایسته کړي. نو ملګرو دغه جاوید پټان په نامه ايډي جوړه شوه. ملګرو که مو چیرې ویډیو خوښه شوه نو زما یاران ټکنالوژي پښتو یوټیوب چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ او که مو نه شوه خوښه نو ضرورت یې هم نشته. ملګرو د نورو ویډیو کتلو لپاره موږ ته اجازت راکړئ او راته په تمه اوسئ تر څو موږ نورې نوې ښایسته ډیزاین شوي ویډیوګانې تر تاسو پورې در ورسوو. نو اوس زه درنه نجات غواړم. د الله په امان.